کوم اوس موږ چینل نوی سبسکرایب کړئ په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ او د نویو ویډیوګانو د خبرتیا لپاره په آل باندې کلیک وکړئ ترڅو د نویو ویډیوګانو د پورته کولو څخه باخبره اوسئ. که ویډیو مو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ او د نورو سره شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. تاسو کولی شئ چې ویډیو په بېلابېلو پروګرامونو کې د نورو سره شریکه کړئ او یا لینک کاپي کړئ چاته یې ولېږئ. کاپي باندې کلیک کړئ او لینک یې خپل ملګري ته یا د چا اړتیا وي هغې ته ولېږئ. اوس راځم د جیسن اګریګیټ فنکشن باندې کار کوم. جیسن اګریګیټ په خپله مجموعې ته وایي یا کله چې تاسو مجموعه جوړوئ مثلا د مختلفو تړلو ریکارډونو څخه یو مجموعه جوړوئ یا مثلا لکه یو ګروپونو باندې مثلا یو ګروپ باندې لکه ډیوریشن یا کورس باندې یو کاونټ فنکشن ترسره کوئ یا سم فنکشن ترسره کوئ او یا ای پی لپاره ریسپانس جوړوئ. دا چې کوي اګریګیټډ فنکشن چې دی روز مثال دا جیسن ارې تړئ یو فیلډ ته راوړي دا ټول بستر روګانې یو فیلډ ته راوړي. اوس راځو په دې باندې کار کوو چې موږ د کورس ټیبل باندې کار کوو چې مثال کورس کې دا ډیټا ده او اوس راځو جیسن اګریګیټ فنکشن زه ورته وایم چې دلته ورته وایم چې سلیکټ جیسن اګریګیټ مثال جیسن اګ فنکشن اګریګیټ فنکشن ورته وایم چې کورس نوم مثال چې د کورس نوم نیم مثلا دا څه شو دا سلیکټ یو فیلډ هم سلیکټ دا اګریګیټ فنکشن ده نو یو فیلډ هم ورته چک سلیکټ اوس ورته چې فرام د کوم ځای نه راوړي کورسز ټیبل نه دا کورسز چې دا چې ټیبل نوم دی. اوس دا سلیکټ کوم ورته چې رن اوس ګورئ دا ټول ټیبل چې دا په دې رو کې چک یو ځای کې ګوره ټول د جیسن فارمات کې چې ارې فارمات کې ګوره دلته دا لوی قوس ګورئ بریکټ دا بریکټ چې ګورئ مثلا دا چې دا د ارې مثلا راو چې دا ګورئ مثلا د دې په داخل کې یو ټیکس ګورئ نو دا ارې ده مثلا په دې شکل سره دا چې شو ارې که زه راشم مثال د دې سره د دې کوډ سره کوم کوډ چې دا دی دا کاپي کوم لاندې پریس کوم ورته چې د دې سره یو بل فیلډ ام اضافه کوم لکه دلته راځم اول ګورم سلیکټ کوم ګورم ورته چې ډیوریشن مثلا ډیوریشن سره چې کوم اضافه کوم ډیوریشن کاما مثلا دلته کاما ورکوم. اوس که زه راشم دلته دا رن کوم ګوره دا کار نه کوي ولې کار نه کوي د دې لپاره چې دا اګریګیټډ فنکشن دی. دا اګریګیټډ فنکشن سره موږ باید شی استعمال کوو ګروپ بای فنکشن استعمال کوو. که چېرته موږ ګروپ بای فنکشن استعمال نه کوو ګروپ بای کلاس وخی ګروپ بای کلاس استعمال نه کوو نو موږ نتیجه ترلاسه کولی نشو. اوس راځم دلته ورته وایم چې ګروپ بای ډیوریشن مثال چې ګروپ بای ډیوریشن دا زه رن کوم. اوس مثلا ګوره د هرې میاشتې لپاره د هغې کورسونه چې د جیسن فارمات ته راوسه دا به زه ورته درته ولیکم چې مثال از مثلا دا نوم ورته بدل کوم الیاس به ورکم او یا مثال په ساده ژبه رینیم به نوم به بدل کو نو ورته چې جیسن ارې مثلا دا څه شو جیسن ارې دا فیلډ جیسن ارې او دا چې دا ډیوریشن چې دا ګروپ شو په دې باندې جیسن ارې ګوره ډاټا ټایپ چې دی جیسن دا مثلا موږ په ګروپ باندې په دې شکل سره مثال چې کړه ډاټا مو ګروپ کړه. ځینې وخت کې تاسو مثال په دې شکل سره ډاټا ګروپ کوئ خو مثال غواړئ چې د سر ته نمبر راشي سیریل نمبر مثلا کله چې یو ریپورټ جوړوئ سمري ریپورټ جوړوئ یا یو کوری جوړوئ چې سیریل نمبر فلټرینګ کوئ هغې سره خو دغه آی ډي سیریل نمبر لکه دا خو مسلسل نه راځي. اوس که زه دلته راشم مثال که زه فلټر کوم یا ځان ته د میاشت فلټر کوم یا ځان ته د کورس نوم فلټر کوم دا سیریل نمبر خو مثال د دې سره نه دا پرایمري کې د دې ریکارډ لپاره ده چې مثال دا ریکارډ څوم ریکارډ دی اول ریکارډ. که تاسو غواړئ چې مثال کله ریپورټ جوړ کړئ او هغې سره څه وشي سیریل نمبر راشي مثال او بیا کله ریپورټ جوړوئ نو هغه 1 2 3 په اتومات شکل سره منظم شکل سره ورکړي نو د چی نه کار اخلئ د رو نمبر فنکشن نه نمبر دا کله چې دوه قوس راځي مثال دا څه دی دا مثال فنکشن ده کله چې د یو متن یو کلمې مخ ته چې دوه قوس په دې شکل راغله نو دا چې فنکشن اور مثال رو نمبر اور د چې ورته کلیک کوم چې از آی ډي مثلا دا چې از آی ډي اوس که زه دا سلیکم که دلته راشم اوس وګورئ دا ماته دلته آی ډي نشته دی دوه کالمه دي دا اوس شو درې کالمه شو. که زه په دې دا رن کوم ګوره 1 2 3 4 مثلا دا چې شو نمبر آی ډي ورکو یا دلته لیکي سیریل نمبر هر شي مثلا تاسو ضرورت د خپل ضرورت په اساس باندې چې کوي دا ورته لیکي. اوس یو بل فنکشن دی چې مثلا موږ کولای شو چې راټو جیسن مخکې موږ ویلې هغه په دې کې وکارو. لکه زه راځم ورته وایم چې که زه دلته راشم ورته وایم چې سلیکټ جیسن اګ فنکشن او ورته وایم چې کورسز مثلا د کورسز په نامه دا ټیبل ورته
په دې کې واچوم چې from د چینه courses table نه مثلا د دینه دا راوړم او دا سره کوم او دا رن کوم ګوره مثلا دا ټول ټیبل په دې شکل چکو په دې دغه کې راوستو هر کې راوستو چې شي د جیسن ارې ته تبدیل کو مخکې موږ چې دلته جیسن فارمات دا ار یو چې دا را یا ابجیکټ دی او دا چې په دې ارې کې دی که اخر تر شي مثلا دا ارې ده د جیسن فارمات راوړ دا تاسو کولای شئ ایکسپورت کړئ خلکو ته یو چاته ولګي چې هغه ترنه کار واخلي اوس راځم ک بل طریقه باندې هم کولای شم چې ورته هم چې select موږ یو بل فنکشن مخکې ویل چې JSON مثلا JSON ارې ته بدلاو چې raw to JSON فنکشن ویل چې د raw to JSON فنکشن دغه څه ورته هم چې C مثلا raw to JSON فارمات فنکشن دا چې C مې ورته ورکوم ورته چې اول ورته چې JSON دا په بل داخل د دې فنکشن کې راوړم مثلا په دې فنکشن کې چې کوم داخل کې راولم دا ګور داس نه اسکیول مثلا پروګرامینګ چې کوي تاسو کولای شئ دا نه چې مثلا ولا په دې شکل متدرس رانه کا یا په دې شکل کوم نه دی ویل نه تاسو په خپل د فکر کوي یو فنکشن ولا بل فنکشن منځ کې استعمال چې څنګه دا کار کوي دا تاسو د ذهن پورې اړه لري څومره تاسو خپل ذهن په کار واچوي هغه نوې کوئری او نوې آیډیا چې کولای شئ ډیزاین کولای شئ اوس راځم دلته ما د سی ورته ویلې ورته چې from the com table courses موږ دلته سی ورکړه مثلا دا الایس کوم یا رینیم کوم په دې دغه کې په دې کوډ کې یا د سنټکس کې یا د کوئری کې دا چې کوم رینیم کوم ټیبل نوم چې شو سی شو مثلا دا سی او دا مثلا دا فنکشن شو دا د مې دا فنکشن وکړول اوس ورته چې ران ان شي مثلا ریزلټ لکه څنګه چې دی ریزلټ ورکو ان شي ریزلټ او تاسو معلوم شي چې مثلا دا ان شي ریزلټ ورکې کنه ګوره دا رن کو ان شي ریزلټ لکه څنګه چې دا ریزلټ ورکې ان شي په دې شکل سره دا ریزلټ ورکې نو دا په دې کې موږ په ځینې وخت کې دا سپیخیږي چې موږ باید کالمونه دغه کو مشخص کالمونه انتخاب کړو لکه موږ په راتو جیسن کې استعمالولای شو او جیسن اګریګیټډ کې استعمالولای شو اوس لازم دلته مشخص کالمونه په دې کې راولم چې موږ څنګه کولای شو چې مشخص کالمونه راولو موږ مخکې سب کوئری ویل دا مثلا سب کوئری باندې کار نه کړی تاسو مخکې ویډیوګانې وګورئ په هغه کې سب کوئری ما تشریح کړی تاسو کولای شئ هغه وګورئ بیا راشئ سب کوئری ته زه اوس راځم چې select JSON ag function او دلته مثلا alias د کورس مثلا دا ورکوم ورته چې from د چشنه مثلا ورته زه سب کوئری ورکوم په دې سب کوئری کې زه ورته چې select course name او duration او بیا ورته چې from courses د کوم ټیبل نه courses په همدا خپل همدا ټیبل ده courses اوس دا خو سلیکټ شو په دې کې مې دا سلیکشن دا سلیکټ دغه مې وکړ اوس راځم دلته ورته چې as مثلا دغه سب کوئری چې دا ورته چې as د شي سی مثلا نوم ورته بدل کوم دلته سی د دې دغه کوئری چې دا سب کوئری کوم سلیکشن چې دا د دې ته مې چین ورکو سی لکه څنګه چې دا ټیبل ته سی نوم ورکو ته دا دغه کوئری ته چې مثلا کوم یو سلیکټ شوی دی د ته چې نوم ورکو سی نوم ورکو بیا مې سی په چې اګریګیټډ فنکشن یا JSON اګریګیټډ فنکشن په دې کې وکارو اوس دا کوم دا کوم چې ماته دا نتیجه راکړي کنه مثلا ګوره ان شي همدغه نتیجه که زه راشم دلته وګورئ په دې شکل سره ګوره کورس نوم دی او ډیوریشن دی دوه نومونه دي مثلا نور پکې نشته که زه دلته پاس راشم مثلا ټول ټیبل هم چې سلیکټ کړی دی په دې کې ګوره بیا ټول فیلډونه دي دوه فیلډونه دي ګوره کورس آی ډي دی کورس نیم دی کورس کوډ دی ډیوریشن دی کریډټ دی دا ټول پکې دي خو دلته موږ فقط مشخص دوه کلمونه یا فیلډونه سلیکټ کړل یو کورس نیم شو بل کورس ډیوریشن شو همدا شان تاسو کولای شئ چې په دې کې د ارې څخه کار واخلئ مثلا انا دلته ګوره ما د سب کوئری په واسطه وکړو همدا کار دلته چې کوم د ارې په واسطه سره کوم مثلا چې ارې JSON ag راځم ورته چې ارې کې موږ چې دا لوی بریکټ دا بریکټونه د لوی قوسونه چې کارو په دې کې ورته چې course name او بیا راځم duration مثلا دا چې د ارې په منځ کې مې دا ورته ولیکل اوس ورته چې from the com table نه د courses table نه دا سلیکټ کوم او بیا چې کوم رن کوم اوس ګوره ان نتیجه دا غیر غونډه نتیجه د دې نه واته خو دې کې چې د ارې ده ګوره دام د ارې په منځ کې راغله ګوره د هر یو لپاره چې د ارې قوس ګوره چې deep learning introduction 5 month په دې ښه سره د دې چې ویلو ځان ته په ویلو هغه ویلو ته نه په ارې کې راړو په دې کې څنګه مثلا دا که رن کوم دلته وګورم په دې کې چې په دې کې ګورم موږ دلته ام د فیلډ نوم راوسته
او ام ویلو هغه کې تنه څه شو ویلو شو د دغه ترمن فرق شه ده دغه تنه ویلو ده یعنی ټیکست چې مثلا هغه کلام کې شه دي مثلا هغه ده او د اری په شکل راوستو نو دا چې څنګه تاسو په جیسن فنکشن باندې کار کوي کولای شئ تاسو نور مثالونه په کار کوي اډوانس شکل کار کوي څومره تاسو پریکټیس کوي هغه تاسو مهارت لوړیږي ډیره مننه چې دا ویډیو مو تر پایه پورې وکتله که ویډیو مو خوښه شوه مهرباني وکړئ لایک یې کړئ او خپل نظر مو د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک کړئ ستاسو ملاتړ موږ هڅوي چې نورې ګټورې مسلکي او تخنیکي ویډیوګانې هم درسره شریکې کړو